ایمان څه ته وایي او د ایمان څو ارکان دي؟ دا سوال دی. ایمان وایي څه ته وایي؟ یو ایمان دی او بل څه دی؟ اسلام دی. موږ فرق په عامو درسونو کې بیان کړی و. څه فرق دی؟ اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطني اعمالو ته وایي. اسلام ظاهري اعمال لکه موږ اسلام ارکان ذکر کړي وو که نه، شهادتین، منځ، روژه، زکات، حج، دا ټول ظاهري اعمال دي. ایمان باطني اعمالو ته وایي. بیا دا چې کله یو ځای ذکر شي نو بیا به فرق په دې طریقې سره کوي. ایمان څه ته وایي؟ وی الایمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ګوره په ایمان کې درې خبرې لازم دي. ښه یاده کړئ دا خبره. ایمان کې درې خبرې لازم دي چې کومه پکې هم نه وه نو دا نورې فایدې نه درکوي. اولنې وی ایمان د زړه عقیدې ته وایي. ایمان د زړه عقیدې ته وایي، یعنی په زړه کې به عقیده ساتي. او د ژبې وینا ته وایي، په زړه کې به عقیده وي، په ژبه به وینا وي او په اندامونو باندې به عمل وي. دا درې خبرې لازم دي. ښه اوس یو سړی دی په خوله باندې وایي چې زه مؤمن یم او عمل هم کوي او په زړه کې عقیده نشته، نه چلېږي. دا څه دی؟ منافق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم منافقان ناست وو کلمه به یې وي که نه به یې وي؟ مونځ اودسې کوو که نه کوو؟ بیا هم منافقان دي. ولې منافقان دي؟ زړه کې نه وه. ښه یو سړی وایي زه په عقیده کې په زړه کې مو عقیده د هر څه منم خو په خوله یې نه ویم، مسلمان دی؟ نه دی مسلمان. په ایمان کې دا درې خبرې لازم دي. ګورئ، په زړه کې عقیده، په ژبه باندې وینا او په اندامونو باندې عمل. دې ته ایمان وایي. بیا مخکې دا ویلي دي یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه. دا ایمان ډیریږي د الله په بندګۍ سره او کمیږي په څه سره؟ کمیږي په ګناه سره. ایمان ګوره په یو ځای خو نه دی ولاړ. ایمان څه په یو ځای ولاړ دی؟ نه. لکه بعض ګمراه فرقو ولدي شتي لکه مرجئه، هغه وایي دا ایمان څه دی؟ وایي دا په یو ځای ولاړ دی. چا چې کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس د دې ټولو خلکو ایمان یو شان دی. نو داسې وایي بعض پکې، وایي زمونږ ایمان او د ابوبکر ایمان یو شان دی، او ایمان زمونږ او ایمان د پیغمبر یو شان دی، او ایمان وایي زمونږ او ایمان د جبریل یو شان دی. ځکه چې هلته هغه وایي نه کمیږي او نه زیاتېږي. خو دا خبره غلطه ده. ایمان ډېرېږي د الله په بندګۍ سره او کمیږي په څه سره؟ په ګناهونو سره. دلیل یې پرې راوړی لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، چې د دوی ایمان ډېر شي. د دوی څه ډېر شي؟ ایمان. لیزدادو ښه واضح دلیل دی لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، چې ایمان ډېر شي. نو ایمان ډېرېږي او کمیږي. او دا خو واضحه خبره ده. لکه اوس موږ دې درس کې ناست یو، زموږ د ایمان یو شان کیفیت دی. کور کې چې یو یا په کار کې چې یو یا په کمپنۍ کې یو یا د مزدورۍ په ځای کې یو یا بل ځای کې یو، زموږ ایمان دغه شانې څنګه چې دلته دی؟ نه. د ایمان کیفیت بدلېږي، ایمان ډېرېږي کمیږي. کله چې انسان ګناه وکړي محسوسوي دننه چې زما د ایمان څه شو؟ دا کم شو. حتی چې کله جومات ته راشي او لمونځ وکړي او باید د لمانځه نه دغه شان تازه وځي او خوشحاله، د زړه د سړي سمداسې ټوپونه وایي چې کله د لمانځه نه سړی وځي سم خوشحاله وي. لکه یو غټ بوج چې د اوږو نه څه شو؟ هغه کم شو، سم خوشحاله. دا د څه خوشحالي ده؟ ایمان ډېر شو که نه؟ ایمان څه شو؟ ډېر شو. د دې په عکس باندې چې کوم سړی په کور کې پروت دی او منزل نه راځي، نو تاسو څه وایئ چې دا چې مونځ یې وکړو په جمع سره او دا چې ونه کړو، د دې دواړو ایمان یو شان دی؟ د دې یو شان. ایمان ډېرېږي او ایمان کمیږي او په دې کې عمل هم داخل دی. بیا یو حدیث راوړی دی په صحیح مسلم کې. دا حدیث دی الایمان بضع وسبعون شعبه. ایمان څه د پاسه اویا څانګې لري. څانګې ګوره دې کې تشبیه د ایمان د ونې سره شوې ده. د ونې څانګې که نه، نو د ایمان هم دغه شان دی، د ونې په شان. بنیاد یې دی، سټه یې ده، ویښې دی او بیا څانګې دي. نو ایمان څانګې لري سره پاسه اویا. فافضلها قول لا اله الا الله.
غوره څانګه کومه یوه ده؟ لا اله الا توحید. نو توحید په ژبه وینا ده او په زړه کې اقرار ده. هغه خبرې له اوس رالو چې په زړه کې به عقیده ساتي، په ژبه باندې به وینا کې. وادناها او د ټولو نه کمه په درجه کې هغه دا ده اماطة الاذى عن الطریق، د لارې نه هغه شی لر کول چې انسانانو ته یا مخلوق ته تکلیف رسوي. د لارې نه څه شی لرې کول دی په ایمان کې شمار کو که نه؟ ښه نو دا عمل دی که نه دی؟ عمل دی. نو هغه خبره شوه چې ایمان د زړه عقیدې ته وایي، د ژبې وینا ته وایي، او د اندامونو عمل ته وایي، او دی دلیل دی. او کتاب تاسو سره دی چې تاسو ته دا مسله یادوي، دا ډېره اهمه مسله ده او مؤلف دلته ډېره مختصر را جمع کړې ده ټوله. بنیادي مسله سره د دلیل ذکر کړې ده او دا په صحیح مسلم کې دی. او به ارکان ذکر کړي دي چې د ایمان شپږ ارکان دي. د دې ټولو ارکانو تفصیل را روان دی. د یو یو رکن به انشاءالله تفصیل کوو، خو دلته په یو ځای ټول ذکر کړي دي، مجمل غونډې ذکر کړي دي. صحیح بخاري هغه روایت یې راوړی دی، پیغمبر وایي ایمان دې ته وایي ان تؤمن بالله، په الله ایمان، وملائکته، په ملائکو باندې ایمان، وکتبه، په کتابونو باندې، ورسله، په پیغمبرانو باندې، والیوم الاخر، او په آخرت باندې، والقدر خیره وشره، او په تقدیر باندې که خیری او که شری، په هغې باندې ایمان. نو دا د ایمان څو ارکان شو؟ شپږ. په دې باندې به اکتفا وکړو. دا یو سوال کافي دی نشیز کې، او ډېر اهم سوال دی د ایمان تعریف، او آیا ایمان کمیږي او که زیاتیږي، او آیا ایمان کې عمل داخل دی او که نه، او دغه شان د ایمان څو ارکان دي چې دا مسله تاسو ته یادوي. نو د ایمان څو ارکان دي؟ کوم یو ملګری به په دې اخرنو کې بیان کړي؟ نه په دا شاته چې ناست دي بیان کړه که ته شاته ناست. په الله باندې ایمان، ملائکو باندې ایمان، آسمانی کتابونو باندې ایمان، پیغمبرانو باندې ایمان، آخرت باندې ایمان، او په تقدیر باندې ایمان. دا شپږ ارکان دي د څه؟ د ایمان. ایمان کمیږي که نه؟ د څه سره؟ ګناهونو سره. او زیاتېږي که نه؟ په څه سره؟ په نیکو اعمالو سره. او ایمان وایي څه ته؟ څوک به تعریف وکړي د ناشنا کسانو کې؟ د ایمان تعریف به څوک؟ جی آئی سے تو په زړه کې عقیده، په ژبه باندې وینا، په اندامونو باندې عمل. دا ګوره تاسو دومره غټه مسله یې زده کړه چې ګوره داسې ډېر مولیان شتي چې کومه نظریه غلطه ده، غټ غټ پټکي یې اچولي، په کلونو مدرسو ته تللي، او دې مدرسې د دې مسلې نه دي خبر چې ایمان څه ته وایي، او آیا دا کمیږي که نه، دا ډېرېږي که نه، په دې کې عمل ته ضرورت دی او که نه. په دې مسله نه دي الله نه دي پوه کړي، او تاسو پې الله په یو څو منټه کې پوه کړي. نو دا د الله رحم دی. او الله سبحانه وتعالى دي منګه پوه کې په قرآن او حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.